تخنیک او مسلک دی زینات دی وزوان زحمت پر اختیار دی عزت دی وزوان تعبیر د تصویر تنویر دا مسیر مبهم. بسم الله الرحمن الرحیم. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې خبري ټولګې ته ښه راغلاست. نن پنجشنبې د 1403 لمریز کال د غبرګولي میاشتې 19 نیټه ده. محمد عثمان الماس یم. په سر کې د خبرونو سرټکي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې سرپرست او ملي دفاع وزیر په یو لړ مهمو موضوعاتو ناسته وکړه. د کابل ښار د 19 ناحیې کثیر رشتوي انسټیټیوټ محصلینو ته د برق ولتاج په اړه عملي روزنه ورکړل شوه. د چک کثیر رشتوي انسټیټیوټ ته سلګونه ټوکه کتابونه ډالۍ شول. د غزني ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت او برېښنا ریاست ترمنځ د همکارۍ تفاهم لیک لاسلیک شو او د امید په نوم یوه خیریه بنسټ د نابینایانو مسلکي انسټیټیوټ له زده کوونکو سره نغدي مرسته وکړه. د خبرونو تفصیل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې سرپرست الحاج مولوي غلام حیدر شهامت د یو پلاوي په مشرۍ د ملي دفاع وزارت له سرپرست وزیر ښاغلي الحاج مولوي محمد یعقوب مجاهد سره په یو لړ مهمو موضوعاتو خبرې اترې وکړې. په یاده جلسه کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې د مقام دفتر رئیس استاد مطیع الله هدایت او د مقام تخنیکي مشاور استاد عبدالهادي مجاهد هم حضور درلود. د جلسې په پیل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې سرپرست ښاغلي مولوي غلام حیدر شهامت د یادې ادارې اهدافو، پلانونو او لاسته راوړنو په اړه معلومات وړاندې کړل. همداراز د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د مقام دفتر رئیس ښاغلي استاد مطیع الله هدایت او د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې سلاکار استاد عبدالهادي مجاهد هم د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې او د دواړو ادارو ترمنځ په ګډو همکاریو ټینګار وکړ. په ورته وخت کې د ملي دفاع وزارت سرپرست الحاج مولوي محمد یعقوب مجاهد د تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې د سرپرست او ورسره مل پلاوي څخه مننه وکړه چې په کمو امکاناتو سره یې ډېر فعالیتونه ترسره کړي او د یادې ادارې د پروګرامونو او لاسته راوړنو ستاینې ترڅنګ یې د بشپړې همکارۍ ډاډ ورکړ. دواړو خواوو ټینګار وکړ چې یوه تخنیکي کمیټه به د دواړو ادارو ترمنځ په هغه برنامو باندې کار پیل کړي چې د افغانستان اسلامي امارت او تخنیکي او مسلکي زده کړو ملي ادارې عالي موخو ته د رسیدو سبب کیږي. د کابل ښار د 19 ناحیې کثیر رشتوي انسټیټیوټ د برق څانګې محصلینو ته د پلوچرخي په سب سټیشن کې د یوې علمي سفر په ترڅ کې د برېښنا د ولتاج په اړه علمي زده کړې ورکړل شوې. د درس په جریان کې لارښود استاد محصلینو ته د ولتاج په ترانسفرمرونو کې د برق د جریان او د کنټرول خونې په اړه په مفصله توګه معلومات وړاندې کړل. د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې ډېری زده کړې عملي دي. له همدې امله د تخنیکي او مسلکي زده کړو د مرکزونو فارغان په مستقیم ډول د کار بازار ته جذبیږي. د میدان وردګو ولایت د چک کثیر رشتوي انسټیټیوټ مسؤلین وایي چې دغه انسټیټیوټ کتابتون ته سلګونه ټوکه بېلابېل کتابونه ډالۍ شوي دي. په دغو کتابونو کې د طب، انجینرۍ، برېښنا، اقتصاد، ژورنالیزم، کرنې او ساینسي علومو په ګډون د بېلابېلو څانګو کتابونه شامل دي چې د هېواد د فرهنګي شخصیت ښاغلي ډاکټر یحیی وردګ لخوا دغه ښوونیز مرکز ته ډالۍ شول. د میدان وردګو ولایت د چک ولسوالۍ اړوند کثیر رشتوي انسټیټیوټ کارکوونکو او محصلینو د ښاغلي ډاکټر یحیی وردګ د دغه اقدام ستاینه وکړه. د غزني ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین د غزني ولایت د برېښنا ریاست سره د همکارۍ د یوه تفاهم لیک د لاسلیک کولو خبر ورکوي. د یاد تفاهم لیک پر بنسټ به د غزني ولایت د کثیر رشتوي انسټیټیوټ د برق انجینرۍ محصلینو لپاره د دغه ولایت په سب سټیشنونو او برېښنایي تاسیساتو کې د عملي زده کړو زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې رهبري تل د تخنیکي او مسلکي زده کړو په مرکزونو کې د عملي زده کړو پر پیاوړتیا ټینګار کوي او د ایډ په نوم یو خیریه بنسټ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د کابل ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت د مسؤلینو په ګډون د نابینایانو مسلکي انسټیټیوټ زده کوونکو ته نغدي مرستې وویشلې. د مسؤلینو په وینا هر زده کوونکي ته 4500 افغانۍ وویشل شوې چې له دې مرستو څخه 150 تنه مستفید شوي دي. د کابل ولایت د تخنیکي او مسلکي زده کړو امیر استاد رفیع الله حبیبي د ایډ بنسټ له مسؤلینو سره د خبرو پر مهال له هغوی وغوښتل چې له مستحقو کسانو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي.